وسایلو کارول دي. دا په حقیقت کې د ناسمې وسیلې کارول دي. دا داسې ده لکه جاوید اختر صاحب چې له ما څخه وغواړي مفتي صاحب د فلزي شي څخه ماته پلاستیک جوړ کړه. د دغه فلزي شي څخه ماته پلاستیک جوړ کړه چې په اصل کې پلاستیک د فلزي شي څخه لاسته نه دی راغلی. نو دا د ناسمو او غلطو وسایلو کارول دي چې په دې بحث کې به مطرح نسي او د دې غوښتنه کول دا ماشومانه غوښتنه ده. نو زما په اند د خدای د شتون لپاره د تجربوي شواهدو غوښتنه کول یوه ماشومانه غوښتنه ده او زموږ محترم جاوید اختر صاحب تر دې پړاو ډېر مخکې تللی دي. نو اوس یوازې یو معیار پاتې کیږي او هغه معیار عقل او منطق دی. یعنی د خدای شتون به یا د عقل له لارې ثابت کیږي یا به د عقل له لارې رد کیږي. خدای چې دا موضوع ډېره مهمه او حساسه ده نو منطقي دلایل هم باید داسې وي چې قطعي او روښانه وي، نه مبهم او پټ چې د خلکو فکرونه ور خراب کړي. داسې وي لکه 2 او 2 چې 4 کیږي، دومره واضح او روښانه به وي چې په منطقي ډول رد کېدل یې ممکن نه وي. د بیلګې په توګه که موږ ووایو محترم ښاغلی سراب یو انسان دی او ټول انسانان شعور لرونکي موجودات دي، نو پایله دا سوه چې ښاغلی سراب هم شعور لرونکی موجود دی، انسان دی. آیا دا مبهم یا پټ دلیل سو؟ نه، قطعي او روښانه دلیل سو. دا قطعي دلیل دی، دومره روښانه لکه 2 او 2 چې 4 کیږي او په منطقي ډول رد کېدلی نسي. نو که نن زموږ جاوید اختر صاحب د خدای د شتون په اړه داسې کوم عقلي او منطقي دلایل وړاندې کړل چې قطعي وي، روښانه وي، نو زه دلته اعلان کوم چې زه به خامخا هغه دلیل ومنم او زه به پر هغه غور وکړم. خو له دې سره دا وړاندوینه هم کوم چې داسې هیڅ کوم قطعي دلیل هیڅوک نسي وړاندې کولی چې د خدای شتون نه ثابت کړي. موږ به دلایل وړاندې کوو او قطعي دلایل به وړاندې کوو، منطقي دلایل به وړاندې کوو، داسې دلایل به وړاندې کوو چې ټوله الحادي نړۍ هم رد کولی نسي. راځئ اوس یو ساده مثال تصور کړو. ما سره تصور وکړئ، زه له تاسو ټولو حاضرینو څخه غوښتنه کوم چې ما ته پام وکړئ. تصور وکړئ فرض کړئ موږ او تاسو یو ټاپو ته روان یو. فرض کړئ چې موږ او تاسو په یوه ټاپو کې یو، داسې ټاپو چې تر موږ مخکې هلته هیڅوک هم نه دي تللي. موږ او تاسو روان یو، ناڅاپه ستاسو مخې ته یو ګلابي رنګه توپ پروت دی. لومړی پوښتنه کیږي چې ستاسو ذهن ته راځي هغه څه ده؟ دا توپ ولې دلته پروت دی؟ څنګه راغلی دی دلته؟ ولې رنګ ګلابي دی؟ بل رنګ هم کېدلی سوی؟ ولې په همدې بڼه دلته پروت دی؟ ولې بڼه نسوه بدله؟ دلته خو هیڅوک هم مخکې نه و موجود، نو دا توپ له کومه دلته راغلی؟ په طبیعي ډول تاسو دې پایلې ته رسیږئ چې حتما یو څوک شته چې دا توپ یې له همدې ځانګړو ځانګړتیاوو سره جوړ کړی دی او دلته یې ایښی دی. دا توپ یو چا دلته راوړی دی، ایښی دی. ځکه تاسو پوهیږئ چې د توپ شتون هم د یو چا شتون دلالت کوي چې هغه توپ یې په همدې ځای باندې ایښی دی. اوس دا توپ تاسو په ذهن کې پراخ کړي، د دومره پراخ کړي د کائنات په اندازې سره پراخ کړي او هغه پوښتنه بیرته په فکر کې راوړي او دا پوښتنه بیرته ستاسو په فکر کې راګرځي دا کائنات له کومه راغلی دي؟ ولې راغلی دي؟ له دې ځانګړو ځانګړتیاوو سره چا پیدا کړي دي؟ دا پوښتنې په هغه وخت کې هم پر همهغه ځای وي لکه څنګه چې تاسو د توپ په باره کې کولې. خو که دا پوښتنه له ښاغلي جاوید اختر صاحب څخه وکړو، ځکه چې د دوی فکر دا دی چې خدای نسته او دا یوازې د دوی نظر نه دی بلکې د ټولو هغو کسانو نظر هم دی چې خدای نه مني. که له دوی وپوښتل سي چې دا نړۍ، اسمانونه، دا هر څه له کومه راغلل، نو عموما به دوی 2 ډوله جواب درکړي. یا به ووایي موږ نه پوهیږو چې دا نړۍ له کومه راغله او بیا به دا پایله واخلي چې خدای نور نسته. دا ډول دلیل ته ویل کیږي د ناپوهۍ پر بنسټ ولاړ دلیل، یعنی ځکه چې زه نه پوهیږم نو هغه شی نسته، دا سمه طریقه نه ده. یا به دا جواب درکړي، دا به ووایي دا نړۍ په خپله جوړه سوه، نه دا چې یو چا جوړه کړې ده. که دا خبره سمه وي نو بیا نو هغه توپ چې موږ مخکې یاد کړ هغه به هم په خپله جوړ سوی وي. خو کله چې موږ یو توپ ووینو هیڅوک دا خبره نه مني چې دا توپ په خپله جوړ سوی دی بلکې ټوله وایي دا حتما یو چا جوړ کړی دی. خو همدا خبره چې د توپ لپاره نه منل کیږي بیا د ټولې نړۍ لپاره منل کیږي. دې ته ړوند قضاوت وایي، ړوند باور وایي، یعنی داسې خبره منل چې ثبوت نه لري. بله خبره دا ده چې ښاغلي جاوید اختر صاحب دا هم ووایي چې په پخوا زمانو کې خلک د طبیعي پیښو په علت نه پوهېده. کله چې به برېښنا پرېوتله ویل به یې چې دا د خدای کار دی، او کله چې به باران ورېده ویل به یې دا هم د خدای کار دی. نو کله چې ساینس دا شیان تشریح کړل نو خدای ته اړتیا پاته نه سوه. دې خبرې ته وایي یعنی هر ځای چې انسان نه پوهېده هلته به یې د خدای نوم اخیسته. خو دا زموږ نظر نه دی، ځکه که موږ پوه سو چې باران څنګه ورېږي یا برېښنا څنګه رامنځته کیږي نو دا خو دا معنا نه لري چې خدای نسته. د یوې پیښې څرنګوالی پېژندل د دې انکار نه کوي چې دا پیښه چا پیدا کړې ده. زه به پر دې موضوع وروسته نور بحث هم وکړم.
زه دا کم هم لرم چې ښاغلي جاوید اختر صاحب احساساتي خبرې هم وکړي لکه دا چې وبه وایي که خدای ستا نو بیا ولې په دې نړۍ کې ظلمونه دردونه او غمونه سته خو دا احساساتي دلیل دی نه عقلي احساساتي دلیل د حقیقت د معلومولو لپاره سمه لاره نه ده زما خبره دا ده چې د بدیو شتون د خدای د نه شتون دلیل نه دی بلکې د هغه د شتون دلیل دی ځکه که خدای ستا نو انسان مسؤل دی یعنی باید د خپلو کارونو حساب ورکړي او حساب هغه وخت معنا لري چې ښه او بد دواړه موجود وي که بد نه وي نو حساب هم نشته که حساب نه وي نو بیا پوښتنه پیدا کېږي نو بیا دا ټول دردونه کړاوونه ظلمونه ولې دي که خدای نه وي نو دا کړاوونه بې معنا کېږي اوس بېرته همهغه د توپ مثال ته راګرځو خو دا ځل به یې ډېر ساده تشریح و که څوک له ما وپوښتي دا توپ چا جوړ کړی دی یا دا ټوله نړۍ چا جوړه کړې ده نو زه وایم دا نړۍ او د نړۍ ټول شیان داسې دي چې خپله له ځانه نه دي پیدا سوي بلکې د بل چا یا بل څه اړتیا لري د ټولو شیانو ته په فلسفه کې پر بل ولاړ شیان ویل کېږي یو پر بل ولاړ شیان یعنې دا شیان چې خپل وجود یې د بل چا له برکته وي دا نړۍ له ځانه نه ده پیدا سوې که څوک وایي په نړۍ کې داسې شی شته چې بل چا ته اړتیا نه لري نو زه ترې پوښتنه کوم چې ما ته دې وښیي موږ به فکر پر وکړو نو کله چې موږ ګورو چې دا نړۍ او هر څه چې په دې نړۍ کې دي کوم شیانو یادونه چې موږ مخکې وکړله هر څه چې په دې نړۍ کې دي دا ټوله شیان چې په دې نړۍ کې دي یو بل ته اړتیا لري نو زموږ عقل دا حکم راته کوي چې باید یو داسې